پاکستاني فحاشیې وایي کرونا مو کار خراب کړی خو مجبورې ده بله چاره مو نشته. که دوستان که غواړئ پوه شئ نو دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. کرونا که یو لوري ته د ژوند نورې ټولې چارې په ټپه درولې دي نو بل لوري ته یې د فحاشیه ښځو کاروبار هم په ټپه درولی دی. که څه هم په ډېری هېوادونو کې ګردبندیز کې نرمښت راغلی دی او تر ډېره هڅه کېږي چې ژوند عادي شي خو د دې ښځو په کاروبار یې اوس هم اثر غورځېدلی دی. BBC اردو ویبپاڼې د پاکستان په کراچۍ او لاهور کې اوسېدونکو له داسې ښځو سره خبرې کړي دي او له هغوی څخه یې د هغوی د ژوند او کاروبار په اړه پوښتنې کړي دي. د عایشې مستعار نوم په نوم یوه ښځه چې په لاهور کې له دې کار سره تړلې ده وایي 5 کاله یې کېږي چې دا دنده پیل کړې ده. عایشې واده کړی دی او وایي چې خاوند یې پیسې نه ګټلې او ژوند یې ډېر سخت و. وروسته یې له یوه هلک سره پر تلیفون خبرې پیل شوې. هغه یو ځای ته وغوښته. کله چې ورغله نو هلته یې 3 نور هلکان هم راوغوښتل او ماته یې وویل که دا کار وکړې نو 500 روپۍ درکوو. عایشه وایي 2 ماشومان لرم او خاوند مې هیڅ پیسې نه ګټي نو د خپلو ماشومانو د ساتلو لپاره مې دې کار ته ادامه ورکړه. کور کې وایم چې ما یو ځای کې دنده ترلاسه کړې ده او په همدې بهانه بیا دې کار ته راوځم. هغه وایي کرونا مو کاروبار ډېر خراب کړی دی ځکه اوس ډېر کم له کوره بهر راوځو. 1 میاشت خو بیخي راوتلی نه یم خو چې کله د خوراک لپاره بیخي په کور کې څه پاتې نه شو نو مجبور شوم چې بیا راوځم.